یو ملګري تپوس کړی چې په سفر کې در نموز قضا شي به چې دا واپس ادا کې نو څنګه به ادا کې په سفر باندې روان وي او په لاره کې تا نموز قضا شو اوس چې کور ته راغللی او یا په سفر کې خپل ځای ته ورسېدلی اوس چې د هغې مونځ قضا کې نو څنګه به کې جواب دا دی چې کله تاسو په سفر باندې روان وئ او واپس کور ته راغلی مقیم شوئ خپل ځای ته راورسېدلی یا په سفر کې وئ خو هغه ځای ته ورسېدلی په کوم ځای کې چې تاسو آرام کوئ ستاسو منزل دی او د 15 ورځو نه کم دی د دې مونځ قضا چې کوئ نو 2 رکعته قضا به کوئ کو په کور کې قضا کوئ نو هم به 2 رکعته قضا کوئ کو په هغه ځای کې کوئ او لا په سفر کې استئ بیا به هم 2 رکعته قضا کوئ او کو تاسو نه په حضر کې مونځ قضا شوی دی او د دې په سفر کې قضا راوړئ بیا به ګوري پوره مونځ قضا کوئ ښه لکه 4 رکعته په کور کې قضا شوي د ماسپښین او په سفر کې یو ځای کې ناست وي څه کار دی نو تا ویل هغه قضا به وکړمه هغه قضا چې کې اوس به 2 رکعته نه کې هغه قضا به اوس 4 رکعته